السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د کیبورډ یو داسې ښایسته راز در وښیم چې تاسو به حیرانه کړي او تاسو په خپل کیبورډ باندې ډېر ښایسته ټایپینګ کوئ او ستاسو کیبورډ به ډېر ښایسته وي. نو ملګرو که چیرې غواړئ چې په دغه راز باندې او په دغه سیټینګ باندې پوه سئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې دغه اپس تاسو له هغې څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په دغه LED کیبورډ باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په LED کیبورډ باندې کلیک وکړئ ګورئ ملګرو زه به راځم تاسو د خپل واتساپ کیبورډ درښیم چې زموږ د واتساپ کیبورډ څنګه ده. نو ګورئ ملګرو زه به له دې اپ څخه بېرته وځم، زه به راځم د خپل واتساپ او د مسنجر یا د هغه رقم د میسیجز کیبورډ څنګه ده ملګرو زه تاسو ته هغه درښیم. کله چې ملګرو زه تاسو ته هغه در وښیم نو بیا به زه تاسو در وښیم چې تاسو اوس څنګه کولی شئ چې دغه ورکړئ. ګورئ ملګرو مې دا کوم کیبورډ چې دا کیبورډ دا رقم ته ده. اوس که تاسو غواړئ چې دغه کیبورډ یعنې بدل کړئ یعنې د دې کیبورډ ښایسته سټایل په ولګوئ نو تاسو به LED کیبورډ په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ دغه رقم بیا تاسو راسئ په سلیکټ باندې به کلیک وکړئ او دلته به ګورئ ملګرو انګلیش USA ده دغه رقم US ده. تاسو به راسئ په LED کیبورډ باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دغه رقم به ګورئ ملګرو تاسو ته دغه کیبورډ خلاص شي، یعنې دغه ډیزاینونه دي. هر ډیزاین چې تاسو غواړئ په هغه ډیزاین کې تاسو کولی شئ چې دغه کیبورډ باندې ودروئ. نو ګورئ ملګرو زه راځم یو ډیزاین باندې دروم، زه ورته دغه ډیزاین زه باندې دروم، یعنې په دې ډیزاین باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دې ډیزاین باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو په بیک باندې ولاړ شئ. نو ملګرو کله چې تاسو په بیک باندې ولاړ شئ دغه رقم ګوره تاسو ریټیټ یاست دا به تاسو کینسل کړئ. نو دغه رقم تاسو په بیک باندې ولاړ شئ بېرته به تاسو واتساپ خلاص کړئ. ملګرو کله چې تاسو واتساپ خلاص کړئ دغه رقم ګوره زه راځم اوس دغه کیبورډ دلته خلاصوم چې د دې کیبورډ سټایل اوس څنګه ده. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ستاسو د کیبورډ سټایل چې سوی ده بدل سوی دی، یعنې ډېر ښایسته او خوندور سټایل په درېدلی ده. اوس تاسو ټایپینګ هم سم کولی شئ، هر لفظ تاسو ته واضح وایزه معلومیږي چې دغه لفظ دلته ده او دا لفظ دلته ده. نو که چیرې بېرته تاسو غواړئ چې دغه ساده حالت ته واړوئ نو تاسو به راسئ په دغه انګلیش باندې به دا رقم کلیک ونیسېږئ او دلته به یې انګلیش US کړئ. نو ګوره هغه به بېرته ساده ډیزاین ته واوړي. او که بېرته دغه رقم په دلته کلیک ونیوئ LED کیبورډ مې کوئ بېرته به هغه LED کیبورډ ته واوړي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپس ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې انسټال کړئ او ټول له دغه څخه ګټه واخلئ. نو ملګرو که چیرې تاسو هره ویډیو ته ضرورت لرئ هره ویډیو پکار یې موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو هغه ویډیو موږ ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.